چې اے د ښار منځ کې اوسېدونکي اشنا وایه که نه، اے د ښار منځ کې اوسېدونکي اشنا وایه که نه، زمونږ د کلي دا کوڅې در باندې څنګه لګي، ستاسو د ښار د نلکو ګرمې یشېدلې اوبه زمونږ د بڼ د خوا چینې در باندې څنګه لګي، ستاسو د ښار د کارخانو د ماشینونو درزا زمونږ ستار زمونږ نغمې در باندې څنګه لګي، او ستاسو په ښار کې ویر وخت کاروبار خبرې زمونږ د زوړ بوډا کیسې در باندې څنګه لګي، او ستاسو په ښار کې ویر وخت کاروبار خبرې زمونږ د زوړ بوډا کیسې در باندې څنګه لګي، او ستاسو د ښار د کارخانو د ماشینونو درزا زمونږ ستار زمونږ نغمې در باندې څنګه لګي، او ستاسو د ښار د گاډو شور لږي لږي سړکونه زمونږ فضا زمونږ وږمې در باندې څنګه لګي، او ګران اشنا زمونږ نه وینې وینې زړونه یوسه، ځان سره ښار ته د اخلاص د عصر ګلونه یوسه. دا د ستر بابا د ارمانونو تسلسل ګڼم، دا د ستر بابا د ارمانونو تسلسل ګڼم، دا چې پښتنو پسې په اره تپه ګرځمه، او زه د خپل ولس ته بیدارۍ سندرې وایم، زه به خپل ولس پسې کوڅه په کوڅه ګرځمه. ډېره مننه. او یو دوه شعرونه نور دي چې زما د ژوند په لاره څومره بلا ښکلي تیر شو، زما د ژوند په لاره څومره بلا ښکلي تیر شو، خو ټول خاموشه مې د هر ارمان پسې تیر شو، او منمه ستا سڼې مې ګل نه کړې خو څه وکړمه، منمه ستا سڼې مې ګل نه کړې خو څه وکړمه، پښتنه سیمه ده سپرلي پکې مو غلي تیر شو. او د غزل یو څو شعرونه وامه چې زما ژوند پرانستی باب دی نور څه نشته، زما ژوند پرانستی باب دی نور څه نشته، یو قلم دی بل کتاب دی نور څه نشته، زما ژوند پرانستی باب دی نور څه نشته، یو قلم دی بل کتاب دی نور څه نشته، او مه یریږه راځه نه ساتم ټوپکې، مه یریږه راځه نه ساتم ټوپکې، دا په غیږ کې مې رباب دی نور څه نشته. او ډېره مننه. او بس اوس پوه شومه نور په دې خبره، بس اوس پوه شومه نور په دې خبره، ژوندون څه دی خو باب دی نور څه نشته. او یا احساسه تندغر یا نور مزه، یا احساسه تندغر یا نور مزه، دا چې ښکاري دا سراب دی نور څه نشته، یا احساسه تندغر یا نور مزه، دا چې ښکاري دا سراب دی نور څه نشته. او دا چې وایمه چې مګر زه بې وخته تصوره وخت خراب دی نور څه نشته.